بسم الله الرحمن الرحیم. بارډر مو ویلې بارډر خلاص شو، فقط یو خبره پکې دلته پاتې ده چې هاریزنټل لاین موږ تاسو کولی شو لیکل وکړو. صحیح شو. د دغه دوه پاراګرافونو ترمنځ یو لاین پکار دی. بعد وخت موضوع چې بالکل بدله شي کتابچه کې خلک یو کرښه راکش کوي. مسلم عابد لغاتونه لاندې وو. آفرین. نو ګورې دلته هاریزنټل لاین ته به راشي، هاریزنټل لاین ته کلیک وکړه، بس دا لاین به ډرا کړي. دا یو لاین شو تاسو سره او دا پرنټیبل دی، ښه پرنټ کېږي. او دې هاریزنټل لاین نه علاوه دلته موږ څه لرو؟ ډرا ټیبل لرو، دا به په انسرټ کې وایو انشاءالله. ویو ګریډ لاین دا به په ویو کې وایو. بارډر اینډ شیډینګ دا به پیج لیاوټ کې وایو. انسرټ ټیبل په هغه کې دی، انسرټ کې. صحیح شو. پیج لیاوټ کې څه لرو؟ پیج لیاوټ کې پیج ان بارډر ویلې. اوس راځو دې نه وروسته دغه برخه دې ته مارک وایي. شو هاید اند مارک. مارک راته شو کوو مې شو کوو. ګورې فقط د دې په کلیک کولو سره تا ته ښیي چې دا څو پاراګرافه دي. تا سره کوم ځای کې چې پاراګراف تا انټر وهلی هلته دغه مارک دغه نښه درکړي، او کوم ځای کې چې تا سپیس وهلی هلته یو ډاټ درکړي یا نقطه درکړي. نو ګورې دلته چې مارک آن کې اوس تاسو په اسانۍ کولی شي. دا دی زه به دا زوم کوم لږ درته. څو سپیسه مې وهلې، نو دغسې د هر سپیس په ځای څنګه کې یا ډاټس. سارټ باندې خبره کوو. دغه سارټ کمانډ دا په بیا تکرار هم راځي، خو دلته هم پسې خبره وکړو، اسانه دی. ګورې که چېرته موږ تاسو سره مثلا عدد وي، یو صحیح شو، درې، څلور، دوه، شپږ، پنځه، اووه، نهه، اته او لس. دا منظم دي که غیر منظم شوی؟ غواړم دا منظم کړم. شاید قاعدې څنګه منظمېږم؟ د دې منظمولو لپاره نو ته به سارټ ته راشي. اوس دغه لیکل زموږ کوم عنوان لري؟ نه لري. که چېرته عنوان لرلی نو هیډر رو به دې ورته اخیسته، او چې عنوان نه لري نو هیډر رو. صحیح شو. لیکل ستا څه دي؟ اوس فیلډ 1 کې دي که نه، لومړی فیلډ دی، لومړی کالم دی، فیلډ 1 به انتخاب. دا لیکل دي چې کړي دا څه شی دي؟ نمبر دي که نه؟ نمبر. اسینډینګ یې ترتیب دی که ډیسینډینګ؟ اسینډینګ یو نه تر مثلا لسو پورې، ډیسینډینګ لسو نه تر یو پورې. صحیح شو. نو زه ورته یم نه اسینډینګ منظم کا. ګورې غیر منظم دي که نه؟ اوکې کا. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس. منظم شو. یعنې سارټ وایي څه ته؟ منظم کولو ته، ترتیب کولو ته. دې ته دا څنګه د سارټ دی موږ سره. اوس که چېرته عنوان ولري، مثلا دلته عنوان ورته ورکوم، عنوان ورته ورکوم ان او، یعنې څه؟ نمبر. نو زه راځم سارټ ته. په سارټ کې دا ځل ورته یم هیډر رو لرم. هیډر رو مې څه شی دی؟ که چېرته اوس ته څه ولرې، تا سره هغه اوسي، هیډر رو اوسي، عنوان اوسي، او ته ورته چې زه نه لرم، ستونزه بیا څه پیدا کوي؟ لطفونه هغه بیا داسې فکر کوي چې دا هم څه دی؟ یو نمبر دی. یا که نومونه وي سر کې د لیکلی وي نیم علي احمد خان جان و کریم و سعادت و مراد و نورو، دا راته منظم که الف و با باندې. نو نیم بیا د ان خانې ته وړي، په ان باندې شروع شي که نه؟ نیم وړي هغه کوم ځای کې چې نور لکه ننګیالی، نور احمد، نوریالی، دغه نومونه سره نیم هم ځای په ځای کوي. خو که دې ورته ویلی شي نه زه عنوان لرم، زه هیډر رو لرم، اول سره کار نه لري، هغه مغه په خپل ځای. نو دې ځای کې زه ورته یم چې زه هیډر رو لرم، ما ته هیډر رو د څه شی دی؟ نمبر. نو دا سلیکټ نمبر به خامخا سلیکټ کړي. سلیکټ دی که اوس ورته یم ډیسینډینګ راته منظم که. اوکې که. لس، نهه، اته، اووه، شپږ، پنځه، پنځه شي. صحیح شو. بیا باقي بل وخت ښه پوره تفصیلي خبره کوو موږ او تاسو. دا اوس خبره دلته دا ده چې زه دلته لیکم نیم. صحیح شو. یو ټیبل به واخلم چې لږ منظم راشي، تاسو بیا وروسته اشنا کېږئ ټیبل سره. خو اوس فلحال تاسو ګورئ زه ورته لیکم چې علي، یا مثلا لیکم خان. صحیح شو. خان احمد. صحیح شو. دا مې ولیکل. اوس وګورئ مثلا احمد هم لیکم، احمد ولد خان، او یو بل احمد دی، احمد ولد علي. زه ورته یم دا راته منظم کړه. نو هم ته راځم په هم کې چې دی سارټ کې زه ورته یم چې زه هیډر رو لرم. هیډر رو مې څه دی؟ نیم دی. بس نیم باندې منظموالی کوم، خو ما سره په دې منځ کې څه دي؟ ټکس دي. نو دلته څه لیکم؟ اسینډینګ غواړي که ډیسینډینګ؟ اے ټو زیډ، زیډ ټو اے. اسینډینګ یعنې اے نه تر زیډ پورې، ډیسینډینګ یعنې زیډ نه تر اے پورې. زه ورته یم اسینډینګ. دا اوکې. پورې منظم شو. احمد، احمد، امام و جان و خان و خان و نور. جوړ شو که نه؟ ښکاري تاسو ته؟ اوس خبره دلته دا ده، دام احمد دی، دام احمد. خو دې ګورې احمد ولد خان مخکې ده، او احمد ولد علي چې دی
په دغه نیم باندې چې موږ سارټ کوو دا فقط دغه د نیم خانه منظمولی شي. اوس په نیم باندې یو لیکل منظم نشو لکه دا. اوس دا احمد او احمد دواړه منظم نه دي. په کار دا وای که په مدیر سره منظم وای نو احمد د علي زوی د لیست په سر کې وای. نو نمونه په یو فیلډ چې منظم نشو دویم فیلډ ته به لاړ شي. دویم فیلډ کې به ورته ووایي چې داسې کار وکړه ته راشه دلته سارټ ته په سارټ کې ما سره دلته هیډر رو واخله چې زه هیډر رو لرم. لومړی دا ما ته په څه باندې منظم که په نیم باندې که په نیم باندې منظم نشو دلته لیکلي دین بای یعنې دین وروسته بیا څه ته لاړ شه. ورې دا اوس داسې نه کېږي چې د چا د پلار نوم مثلا علي دی هغه د سر ته راشي او دلته چې که مثلا دلته هر څه چې وي دلته یو سړی خان ولد علي نو دلته دا بیا څنګه شي سر ته راشي. نه دی ګوري اول منظموالی په دې کوي چې په دې منظم نشو بیا ځي فادر نیم ته. که مثلا د نیکه نوم وي دین بای سلري وي بل شي په هغې منظمولی شي. نو دا وکړي. اوس وګورئ احمد ولد علي احمد ولد خان. ګورئ خان دوه دانې دي که خان ولد احمد سر ته شو او خان ولد علي څنګه شو لاندې. نو دا موږ سره څه سارټ کړو. سارټ نه وروسته موږ تاسو څه وایو دغه دوه کمانډونه دي چې لیفټ ډایرکشن دی او رایټ ډایرکشن دی. اوس رایټ ټو لیفټ ډایرکشن ما سره سلیکټ دی. ګورئ تاسو پښتو لیکل کوئ که نه کوم طرف نه شروع کېږي کوم طرف ته ځي چپ طرف. نو تاسو ته ضرور دا دی چې تاسو ډایرکشن چینج کړئ. ډېر خلک داسې وي چې ډایرکشن چینج کړی نه وي او راشي الاین چینج کړي. څه چینج کړي؟ الاین چینج کړي. اوس زه دلته لیکم په الاین چینجولو کې چې احمد زما ورور او مثلا دلته یو بله کلمه لیکم که همدغه جمله ته داسې کار وکړي ډایرکشن چینج کړي او اوس راشي دلته الاین رایټ انتخاب کړي او اوس ورته ولیکي چې احمد او مثلا اوس لیکم انګلیش کې جان. صحیح شو؟ اوس لیکم بیا پښتو کې. نو ضرور خبره دا ده چې تاسو به ډایرکشن چینج کوئ. که چینج مو نه کړو دغسې ستونزو سره به څنګه کېږي مخ کېږي. ډایرکشن چې دی موږ سره رایټ ټو لیفټ د پښتو لپاره لیفټ ټو رایټ د انګلیش لپاره لیفټ ټو رایټ به بېرته واخلم د انګلیش لپاره مې انتخاب کړم. اوس راځو انډینډیکیشن ته. انکریز انډینټ او ډیکریز انډینټ. ډیکریز څه ته وایي؟ انکریز زیاتول. ګورئ زه انکریز انډینټ باندې کلیک کوم د زما یو خواته فاصله څنګه شي زیاته شي دا لیکل مې مخې ته راشي او که نه ډیکریز یې کړه نو بېرته دا څنګه شي وروسته راشي. په انکریز سره د دلته فاصله زیاتېږي په ډیکریز سره فاصله کمیږي. شارټ کټ ټایپ دی ټایپ سره چې دی فاصله زیاتېږي او شفټ ټایپ سره فاصله بېرته کمیږي. دا انکریز انډینټ او ډیکریز انډینټ. نو بعضې وخت داسې په کار دي که نه یا مکتبونه کې مې لیدلي یا طرف ته لیکلي وي یا طرف ته څنګه وي خالي وي تاسو کولی شئ اوس دغه طرف ته لیکل نه کېږي. په دغه نارمل په دغه وخت کې عادي لیکل نه کېږي. بیا چې ټکسټ باکس پکچر بیا صحیح دی پکچر